یو شپه الله تعالی پیدا کړې ده د لیلة القدر چې یو سورت په قرآن کریم کې په دغه موضوع کې نازل شوی دی. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. یو شپه الله پیدا کړې د پخوانو امتو ډېر اوږده عمرونه وه. یو وخت علیه السلام د یو چا بیان وکړي د پخوانو خلکو سره چې ډېر کلونه یاد کړه چې دونه کاله بیا د شپې تهجد کوه د ورځې بیا غذاوې کولې. صحابه وویل یا رسول الله موږ به کله د هغو درجې ته ورسېږو دا خو د هغو عمرونه ډېر وه او زموږ دونه عمر نه دی. نو دغه صورت د انا انزلناه فی لیلة القدر دا نازل شو چې الله تعالی وایي بېشکه موږ نازل کړی دی دا قرآن په لیلة القدر کې. څه خبر کړې ته چې لیلة القدر څه شي ده؟ لیلة القدر خیر ده در زرو میاشتو. زر میاشتې درو اتیا کاله کېږي. یو څو ورځې بالا درو اتیا کاله کېږي. نو درو اتیا کاله د دا یوې شپې عبادت ورسره برابر دی. در دغه لا خیر دی. خیریت یې لا نه دی معلوم چې په یوه درجه زیات، دوه چنده زیات، درې چنده، سل چنده وایي هغه یو الله ته معلوم دی. د دا یوې شپې عبادت دا یې دې امت ته ورکړه. دغه شپه دا د روژې په کومه حصه کې او په دې شپه چې سړی کوم عبادت وکړي دا در څه وخته پورې دغه شپه چې ده دا حدیث کې راغلی ده یویشتم دا تاج شپې په اخري لسو شپو کې یویشتم، درویشتم، پنځه اووه ویشتم، نویشتم په دغه شپو کې زیاتره پیښیږي. زیاتره په دغه کې پیښیږي. ډېرو بزرګانو علماو په اووه ویشتم شپه کې لیدلي مګر په دغه تاکو شپو کې راځي. نو شپې خو یې دغه یې اکثره او دا د څه وخته د څه وخته ده دا چې لمر ولوېدي روژه دې ماته کړه د دغه وخت څخه شروع ده حتی مطلع الفجر در څو چې سپېدې راخېږي. چې سپېدې راخېږي تنزل الملائکة والروح نازلیږي ملایکې او روح جبرائیل امین نازلیږي باذن ربهم په اذن د رب سره یعنې په امر ټاکلي د رب سره چې الله ورته ټاکلی په هغه سره نازلیږي. سلام هي سلامتیا ده دغه شپه سالمه ده چې سلامونه ډېر پکښې ویل کېږي. جبرائیل امینو سره د ملکو راځي په دې دنیا کې چې هر څه مسلمانان نارینه یا ښځې پر عبادت ولاړ دي دوی ملاقات سره کوي او سلام پر وایي او پر عبادت او پر دعا باندې امین وایي د قبلېدلو. دغه شپه نو د لمر لوېدو څخه بیا در صبح صادقه دا ټوله ده. وایي د خوشحالۍ ځای دا دی چې په دغه شپه کې د ماښام لمونځ د ماخوستن لمونځ دا خو پکښې کې واقع کېږي. ماښام یا ماخوستن تراویح دا خو کم از کم پکښې راځي. ښه دا درجې چې چاته ورکول کېږي دی به یعنې چې په پوه شي چې دا لیلة القدر دی دا ثواب ورکول کېږي او کې کړی دی عبادت رونه کړی یې ده شپه مګر په پوه سوی نه دی. هېڅ په پوه سوی نه چې دا لیلة القدر مګر و کړی دی عبادت فرق یې نشته. دواړو ته ثواب علاوه یو رقم یعنې که دی په پوهېدلی دی او که نه دی پوهېدلی چې عبادت یې ورسره موافق شو د هغه شپې سره بس الله تعالی دغه د زرو میاشت څخه د زیات ثواب ورکوي که دی پوه سوی دی که نه دی. د دې شپې څه علامې دا دي چې دا به د موسم په وخت کې نه ډېره یخه نه ډېره ګرمه یعنې هغه که څوم د ګرمۍ ټیم در نورو شپو به دا معتدل او د سړی چې پر عبادت ولاړ بدن یې وریښتان یې شخ شخ ژر درېږي او ژړا نرمي د زړه یې ژر او ژړا ژر ورځي. دا د ملایکو د تماس دغه علامه ده. سهار لمر یو څه داسې ګرځمن غوندې ښکاري چې راخېږي دغه وخت دغه یې علامې ښودل شوي. په دې شپه کې سړی باید څه شي وکړي څه عبادت وکړي. په دې شپه کې دی کولی شي تهجد لمونځ وکړي دعا وي. حضرت عایشې رضی الله عنها رسول علیه السلام ته وویل یا رسول الله که زه پوه شم چې دا لیلة القدر ده نو زه بیا څه وکړم چیش چې ووایم. علیه الصلاة والسلام ورته وویل دا وایه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. ډېره لنډه دعا ور وښوده. معنا یې دا ده ای الله ته عفو کوونکی یې او عفو خوښوې نو ما ته عفو وکړه. څونه اسانه دعا. ته عفو کوونکی بخښونکی یې عفو خوښوې عفو وکړه ما ته بخښنه راته وکړه. ویل دغه وایه دغه ډېره پکښې وایه چې الله عفو درته وکړي کار خلاص سم خلاص. نه دی یو بیت کې راځي
من نگویم که تاکم بپذیر کلم عفو بر گناهم بکاش. زه نه وایم چې طاعت مې قبول کړه بلکې کلم د عفو مې پر ګناه باندې کش ګناه مې معاف کړه چې عفو وشي بس کار خلاص سم دی. نو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عني. په پښتو یې وایي چې الهي ته خو عفو خوښوې عفو کوونکی یې عفو راته وکړه. دا بار بار ووایه او نفل کوای شي قرآن کریم ویلی شي سړی درود شریف وایي پر علیه السلام استغفر الله ډېر ویلی شي تسبیحات و اذکار خصوصا دعا چې څه اګایي درته پیدا شي چې ولا د علامې څه داسې ښکاري چې لیلة القدر غوندې کنې د هغه شپه ده هر کال هم راځي داسې نه دی چې یو کال تېر شي دا شپه به نه وي پکښې کې حتما پکښې کې نو چې څه پوه شي بس دعاو ته ډېر متوجه سه. د دنیا او د آخرت ښېګڼې د الله څه غواړه دنیا او آخرت بس د دنیا ښېګڼې هم د الله څه ښه دعا ربنا اتنا فی دنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار چې الهی په دنیا کې هم حسنه راکړه په آخرت کې هم راکړه د عذاب د اوره مې وساتي. دا دعا سړی ډېره پکښې چې کوای شي دعاګانې ځان ته مور و پلار ته قریبانو ته همسایهګانو ته محل ته دوستانو ته عام امت اسلامي ته عام وسیله لري سړی باید پر هر ځای په مسلمان په درد ودرجېږي. مسلمانانو ته دعا د مسلمانانو د هدایت دعا چې هدایت ورته وکړي ځان و آل و اولاد د کور کې د برکت د حلال روزي خواست د الله څه وکړه د یو ښه حلال کاروبار غوښتنه د الله څه اسلام رادیو